یوې افغاني جینۍ چې په سوشل میډیا باندې خپلې کپړې او ځان بربنډ کړو، ځان یې ویډیوګانې جوړې کړلې، دغه نازیبه او غلطې ویډیوګانې جوړې کړلې او دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا ډېر زیاتې مخکې دي، مشهورې دي. که دغه ویډیوګانې چا تر اوسه نه وي کتلي، هغه ویډیوګانې در سره هم شریکوم. نو تر اخره راسره پاتې شئ او د دغه جینۍ باره کې د لا ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم. کتونکو، دغه جینۍ چې په یورپ کې ژوند کوي او داسې نازیبه او غلطې ویډیوګانې جوړوي چې په دغه ویډیوګانو ورته ډېر پښتانه کم افغاني دي، هغوی ورته ډېر زیات غوسه دي چې کم رنګ ویډیوګانې جوړوي، په هغې کې د افغانستان او د هغه پښتنو بدنامي کوي چې کم نر او تکړه پښتانه دي. او دغه جینکۍ چې یورپ ته تللي دي او د یورپ زندګي خوښوي او د هغوی په شان لباس او ګنده کارونه کوي، نو دغه اوس سوشل میډیا ته هم راغلي دي او داسې غلط او نازیبه حرکات یې پکې کوي او داسې ډېرې ویډیوګانې د غلط کار هم راغلي دي چې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. او داسې ډېرې ویډیوګانې چې په سوشل میډیا خپرې شوي دي د ډېرو زیاتو جینکو چې په هغې کې ویل کېږي چې ډېرې زیاتې افغانستان سره تعلق ساتي. کم ټیم کې چې حکومت ختم شو، په دغه ټیم کې د ملک نه تللي دي او اوس په یورپ کې پرتې دي چې داسې نازیبه او غلطې ویډیوګانې راځي او دغه کار د خپل ځان مشهورتیا دپاره کوي، د پیسو ګټلو دپاره یې دغه لار خپله کړې ده. نو دوستانو، که دغه ویډیوګانې تاسو نه وي کتلي، دغه ویډیوګانې چې زمونږ په پیج کې پرتې دي، تاسو یې کتلی شئ. دلته یې سره ځکه نشو شریکولی چې هغه ډېر نامناسبه ویډیوګانې دي. د ویډیو جوړولو مقصد زمونږ دا دی چې کوم جینۍ هلکان یورپ ته لاړ شي او هلته بیا دا رنګه نازیبه او غلط کارونه کوي او خپل دین اسلام او پښتو پرېږدي، نو هغه خلک ته پکار دي چې داسې کار نه کوي. خپل دین اسلام او پښتو دې وپېژني او خپلې کپړې دې او خپل پښتو دې نه هېروي.